أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله مولانا العظيم. وضرب لهم او بیان کا دوی د پارا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کما ان چې هغه پشان د اوبو دی انزلناه چې مونږ دا را لېږلي دي من السماء د اسمان نا فاختلط پس ورګټ شو به د دې په ذریعہ نبات الارض شینکې د ځمکې فاصبح بیا اغشو هشیمن چورا چورا تذروه چې الوزی اغیلرا الرياح هواګانی وکان الله او دے اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز باندې مقتدرا قدرت لرونکے. المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا خائص دے د دنیا په ژوند کې والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدون کې نیکیانې خیر غوردی عند ربک استاد رب پنز ثوابا په ثواب کې وخیر عملا او ډیر خدي په امید کې. و یوم او په کوم ورځ نسیر چې روان بکوم الجبال غرونا وترى الارض او تبوی نظمکا بارزتن هموار میدان وحشرناهم او مونبا دوی جمکو فلم نغادر بیا به مونږ پرې نګدو منهم د دوینا احدن هیڅوک وعرضوا او دوی به پیش کړی شي علی ربک استاد رب په وړاندې صفن په قطار کې. لقد جئتمونا بیشک تاسو راغلی مونږ ته کما خلقناکم څنګه چې مونږ پیدا کړی وای اول مرتين تاسو په اول ځل بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کولو الله نجعل چې مونږ به هیڅ کله مقرر نکو
لکم تاسو د پارا موعدا سنیټا ووضع الكتاب او کی خدای بشي اعمال نامه فتر المجرمین پس وبویني گناهګاران مشفقین یریدون کی مما فيه دا اغسنا چې پاغی کی دی ويقولون او وبوای یا ویلتنا اے افسوس مالی سحال لے هذا الكتاب د دې اعمال نامه لا یغادر چې نه پریږدي صغیرتن هیڅ وړه ګناه ولا کبیرتن او نه لویا الا احصاها مگر راګیره کړي یې دا هغه ووجدو او بیا به مومي ما عملو هغه څه چې دوی کړي دي حاضره خپل وړاندې ولا یظلم او ظلم بونه کی ربک ربستا احدا په هیڅ د سوره کهف شپږم رکوع 45 49 نمبر آیتونو پورې نننی درس کې شامل دي دا رکوع اصل کې منکرین او انکار کوونکو ته د نصیحت کولو یو بل طریقہ یو بل انداز دی دیله د دنیا مثال ورکړی شو چې د دنیا مثال لکه د اوبو دی هغه اوبه چې د اسمان نه راوورېږي ځمکې ته راورسي او ځمکې سره بیا دا ګډ وډی شي هغې سره بیا د دې ځمکې نه تخم د شینکي په شکل کې راوځي بیا هغه یو تیار فصل شي او هغې نه بعد بیا هغه وری بلی شي نو بیا صفا میدان جوړ شي یعنی هغه حالت چې کله د ځمکې اړولې وه بالکل صفا میدان او چې بیا دا فصل وکرلی شو اوبه پې هم رالې او هغې نه بعد چې د دې دیکبال وکړی شو 6 میاشتې کال بعد نو دې فصل ورکه او چې فصل یې ورکه نو هغې نه پس بیا هغه خپل اصل حالت ته راغله نو بس دغه ژوند دی دغه د دنیا ژوند دی چې دې په دې ځمکه باندې هېڅ هم نه یو آدم علیه السلام او بیبي حوا راکوز کړی شو او د هغې نه نن 8 اربه انسانان دي او څنګه چې د راتلو یو ترتیب دی دا شان د تلو هم یو ترتیب دی خو هغې نه باوجود د ځمکه ډکه شوه د دې چې کوم میاد وه یا واده وه یا نیټه وه هغه د نبي علیه السلام دنیا ته راتلل نبی علیه السلام فرمایلی چې زه او قیامت داسې راغلی داسې څنګه دا دوه ګوتې یو ځای ما نه بس بل پیغمبر نشته تاسو اخیری امت یې زه اخیری پیغمبر یم زما او ستاسو په منځ کې اوس زمونږه او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نه وی راتلونکی نشته بس دا اخیری امت دی یو وخت به داسې راشي چې ټول به منکران شي په دې ځمکه کې یو کس به الله کوونکی پاتې نشي بیا به یو ورځ قیامت راشي چې قیامت راشي نو دا ځمکه بالکل صفا همواره شي څنګه به همواره شي مخکینی آیت کې راځي چې الله تعالی دا غرونه به هم ختم په ځمکه چې دا غرونه دي د دې لاندې چې کومه ځمکه هغه به بالکل واضح راوځي هر څه به ختم شي نو څنګه چې دا فصل تیار شو او بیا هغه بوس چې دی یا د هغې هغه ذرات کوم دي چوره شوه ذرې شو هغه وي هواګانې کله دې خوا الوځي کله اخوا الوځي ځمکه خالي صفا میدان وکان الله علی کل شیء مقتدر الله تعالی خو په هر څه باندې قادر دا ستاسو لپاره یو مثال بیان کړی دی چې وګوره د پټي کې تاسو یو عام زمیدار جټ انسان
هغه چې نو څنګه د دې دیکبالو کې شپږ میاشتې فصل تیار شي مخکې سم نو بیا فصل ته راووته په منونو هغې نه چې هغه غله وړي او بیا چې راشي نو بالکل صفا هموار چې ویریږي. نو دا د انسان مثال هم دغه شان یا د سپوږمۍ مثال واخلي په لومبۍ شپه داسې چې په سترګو ښکارېږي نه او بیا داسې څوارلسمې باندې داسې شي چې هر ځای کې د دې رڼا رسي او بیا چې بیا ویشتم ورته راشي نو بیا هغه حال او اته ویشتم یو کم دېرشمې باندې بالکل غیب شي. دغه شان د انسان ته وګوره د باندې مختلف سټیجز راځي بالکل وړوکی ماشوم په هېڅ نه پوهېږي بیا هلک شي بیا ځوان شي بیا هغې نه پس چې 33 کال عمر چې د ځوانۍ بالکل اخري سر دی هغې ته ورسي بیا پوخ عمر ته د 40 سال او د دې نه بره بیا بوډاوالی بیا بعضو باندې هغه وخت راشي چې بالکل لا تعلمون شیئا په هېڅ نه پوهېږي. نو دغه شانتې د دې دنیا هم یو وخت دی د دې هم یو ابتدا وه د آدم علیه السلام په وخت او اوس د دې به چې کوم عروج و د نبي علیه السلام راتلو سره وشي اوس دې نه پس زوال دی او د دې اختتام به په څه باندې د دې دنیا او د قیامت په هغې آوازه باندې چې کله حضرت اسرافیل علیه السلام هغې شپیلي کې پوکې ووت. د دنیا د ژوند مثال یې ورکړه د اوبو په شان. بیا دې نه پس دنیا کې دوه اهم څیزونه دي یو د مال او یو د زامن او په دې دواړو باندې انسان هغه فخر کوي هغه لویي کوي او هغه چې نو سینه هر چا ته راوباسلي زینت الحیات الدنیا الله تعالی دا خو د دنیا سامان دنیا ښایست ستا په کار راتلونکي څه دی والباقیات الصالحات باقی پاتې کېدونکي نیکیانې دي دغه چې کوم باقی پاتې کېدونکي کوم مال کې دی وکړه او د اولاد په ذریعه دی وکړه دا ستا حاصل سرمایه ده دا ستا په کار راتلونکي ګینې همدغه اولاد او همدغه مال د قیامت پر ورځ د انسان لپاره وبال جوړ شي. نن دا مال مونږه دا نه ګورو چې دا حلال دی دا حرام دی دا مشتبه خو دا یو طرف ته یعنی شک والا نه حرام هم را جمع چا دپاره اولاد دپاره د انسان ځواني خو چې دغه اولاد دپاره په ګټه کې لاړه شي خرچ شي دی اوس څه کوي دی دا وایي چې زما دا اولاد اوس ځواني دی په آرام او آسایش کې دی به سبا زما په کار راځي اوس زه بوډا نو دی خو اوس دا خبره کوي همدغه اولاد چې په حرام باندې د پرورش وشي نو آیا دی به د والدین فرمانبردار شي پلار د الله رب العزت نافرمان دی نو آیا اولاد به د فرمانبردار شي او کوم غوښه وایي چې حدیث شریف کې راځي چې کوم غوښه کوم بدن هغه حرام مال سره د هغې پرورش وشه د هغې دپاره ځای بس اور دی د دوزخ نو دغه اولاد بیا په کار هم نه راځي ځکه د اولاد تربیت دا په والدین باندې فرض دی فرض مونږ ته خدای یاد دی چې ګټل فرض دی دې دپاره حلال روزي ګټل فرض دی مونږ هغې دپاره هر څه رستو مخکې د اولاد تربیت هم فرض دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه یو هلک رالی تپوس یې دا ټول حقوق صرف د والدین د اولاد هیڅ حق نشته نو هغه ارشاد وکړ چې دوه حق دي دا د اولاد حق دی او په مور پلار فرض سجی لومبه خدا چې پیدا شین هغه صحیح نوم کیږي د نوم هم اثر په انسان باندې دویم نمبر باندې د هغه تعلیم او تربیتو کی او دا شی موږ پرې خو ده مونږ وایو بل ته حواله
د سکول استاد ته حواله کو، د جماعت استاد ته حواله دی به ټیک، مونږ یې نه ټیک کوو، مونږ داغه تربیت نه کوو. بل او یا پردې غم چې دی نو هغه وي د اونې سوري، نو چې مونږ خپل د فکر نه کوو بل هغه شان د فکر کولی نشي، ممکن نه ده. ځکه د تعلیم او تربیت څومره چې پلار کولی شي دومره مور هم نشي کولی. د مور تربیه دا 5 کالو پورې هغه وخت پورې هغه کې ښه عادتونه پیدا کړو، ټیک ده، یعنی بیا د مور د لاس هم دی او چې څومره سخته مور یې دومره نیک اولاد وزي. او د پلار نظر چې کم دی هغه د اولاد د پاره لکه د ازمري دی، داسې ازمري په شان دی هغه باندې چې نظر ساتي. لقمان حکیم فرمایي چې د پلار اولاد د پاره د ادب از د کولو په نیت سره داغه وهل ټکول دا داسې دي لکه چې پټیله اوبه ورکول. فصل له اوبه ورنکې نه هغه اوچشي، دا شان د اولاد تربیت که په وخت باندې ونکړه دی بیا 15-16 کال عمر کې نه ټیکي. دی نه مخکې تھانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې د اولاد تربیت دا 15 کال عمر پورې کی دی دغه وخت پورې خبرې صحیح نشي کولی، اورېدې صحیح نشي، خو د 2 کیمرې چې دي کنه د سترګو ده دی وی هر څه ګوري او ذهن کې محفوظ کوي. دوی چې والدین څنګه ولیدي بیا دغه شان. ځکه الله تعالی وایي چې المال والبنون زینت الحیات، دا د دنیا ښایست دی. الله تعالی د انسان کور دی سره آباد کی، نعمت دی د الله رب العزت، نعمتونه دي خو نعمت صحیح استعمالول او د هغې بهترین قسم پرورش او تربیت کول. دې سره دغه اولاد یعنی تربیت هم کول او دعا هم کول. مور خو هر وخت اړموي او د پلار کومه دعا ده د اولاد په حق کې دا وی دومره تیزه او دومره زر قبلیږي لکه څنګه چې یو کس لا اله الا الله وي او فورا قبول شي. نن سبا پلاران چې اولاد لپاره دعا نه کوي، رټیه بدې را دې ورته وي، ملګرو په مخ کې بې عزته کوي. دا څیزونه نقصان دي. د اولاد تربیت هم یو خاص طریقه ده، هغې نه بغیر نه کېږي. هغه تر هغې پورې به ستا غصه او هر څه برداشت کوي تر څو چې هغه په خپلو خپو باندې نه دی ودرېدلی. خو نن سبا خو د هغې نه هم مخکې هغې رانیغ شي. وجه څه ده چې مونږ د هر یو څیز علاج چې هغه وهل ټکول، هلکې دا یاد ساتئ د 10 کالو عمر ته کم ماشوم باندې هغه له وهل ټکول شته نه. نو چې یو الک مونږه بالکل وړوکوالي کې ماشوموالي کې په وهلو باندې بالکل لکه داغه تربیت دا وکړه چې څه کار کوي نو ډب ولا ورکړي لخت پر راخلاصي، نو هغه اوس د هغې لخت نه بغیر هغه به اړو سمیږي نه. او بیا چې یو وخت راشي چې ځوان شه نو به انکار وکړي د هر څه. د والد مثال لکه د یو ډاکټر دی، ډاکټر لبا 4 مریضان یو قسم راشي خو یو تباغه انجکشن ولیکي، یو تباغه ګولۍ ولیکي، یو به پکې داسې هغه ته وایي ستا دا اپریشن کول دی او میجر اپریشن دا بالکل اخیری سټیج. نو مونږه د وهل ټکول او چې کوم میجر اپریشن دی هغه په لومبي سټیج کې وکړو، نو بیا هغه باندې کم پوټنسي والا ګولۍ هغه په اثر نه کوي. نو د تربیت اولاد دا هم ځان له یو موضوع ده او په دې باندې لکه څنګه چې دنیا هر کار زده کېږي دا هم د علما سره او د دې فیلډ چې کوم کسان دي دې سره ناستې سره دا زده کول پکار. حدیث شریف کې راځي چې ماشوم د 10 کالو شو 2 کال عمر کې ورته د موز وایي
وو کالو نه واخلې تر لسو 3 کاله پورې به ته هغه ته صرف وای په خولې باندې ډب به وله نه ورکوې، خو چې د لسو شي بیا مونځ نه کوي نو بیا یې ووهه. د وهلو څه حدود دي؟ یو وهل دي د سزا په طور باندې، سزا یې د اصلاح دپاره، او یو یې تشدد، داسې وهل ډکول چې هغه یا چې لاس خوا ولا مات کی یا چې په بدن باندې نشانات جوړ شي، دا ټول حرام دي. او نابالغ ماشوم چې دی ووهه بیا د هغې ګناه معافي هم نشته، لکه د بل حق تا د چا حق وو هغه بالغ دی هغه ته دوی چې دا ماته معاف کا، هغه معاف کا نه معاف شه، خو نابالغ چې نه خپل حق هم نشي معاف کولی، ولې چې د خپل حق هم حقدار نه دی. نو دا ډېرې نازکې مسلې دي. بهرحال مال او زامن چې دی دا وایي د دنیا ښایست دی، خو باقی پاتې کېدونکي څه دي؟ هغه باقیات الصالحات، نیک اعمال دي. خیر الله تعالی وایي ستا په د رب په نس چې کوم ښه شی دی هغه باقیات الصالحات دي، نیکی دي، نیک اعمال دي، د ثواب په لحاظ سره هم او دغه شان دي د آخرت لپاره د امید ساتلو په باره کې هم. بیا الله تعالی د قیامت هغه منظر مخامخ کوي، نسیر الجبال، موږ به دا غرونه روان څنګه چې دا مالوچ چې کله د ماشین کې او صفا کوي او نو هغې کې تاسو به کتلی دا نري نري مالوچ دا چې الوزي دې خوا ریشې چې ورته ویلی شي، نري نري تارونه په هوا کې الوزي، دا غرونه به وي داسې الوزي. وتر الارض بارزه، ځمکه به بالکل صفا شي، بارز وي ظاهرېدو ته. نو د غر لاندې چې کومه ځمکه هغه پټه ده زموږ د سر باندې، چې دا غر ته نه لر شي لاندې نه صفا میدان، هموار میدان هغه بالکل ښکاره شي. وحشرناهم، او دا ټول به موږ راجمع کړو، فلم نغادر منهم احدا، یا به هېڅوک پکې نه پرېږدو. که یو کس وایي چې زه نظم نه کېدی نه شي، د قبر نه به یې راپاڅي، د مۍ په ګېډه کې مړ شوی ده هغې خوراک جوړ شوی دی هلته نه به راپاڅي، د سمندر په ویښ کې مړ شوی دی هلته نه به هغه راپاڅي، ځنګل کې چېرته پروت و هلته کې چې نو خاورې ایرې شه هلته نه به راپاڅي، هندوانو ګنګا او جمنا کې چې نو هغه وسوځو او د هغه ایرې هم اوبو ته حواله کړي، الله تعالی به هلته نه هغه ټول راجمع کړي او دوی به راپاڅي او میدان حشر طرف ته به وي. دا فرښتې به چې نو لکه څنګه چې دا ګډې بیزې بنده شړي دا شان دا انسانان به شړي او میدان حشر طرف ته وي. وعرضوا علی ربک صفا، د الله په دربار کې به یو قطار کې ولاړي، څنګه موږ د پاره موږ قطارونه هلته به قطار کې وي 120 قطارونه 120 صفونه به اتیا صفونه صرف د مسلمانانو نبی علیہ السلام د امت او 40 صفونه د نور ټولو چې شاتنی سوره پیغمبران دا غي متبعین تیر شوي. لقد جئتمونا، بیا به الله تعالی ټولو ته وایي اے انسانانو تاسو ټول نن زما په مخ کې اک شانتي څنګه چې ماړو بیزل پیدا کړی، یعنی دا دویم ځل پیدا کول زما د پاره څه ګران دی، یو شی خو پړو بیزل پیدا کول ګران دی، تاسو خو ما دوباره پیدا کړ هم بالکل آوا شانتي تاسو زما په مخ کې ولاړی. بل زعمتم، تاسو خدا ګمان کو الله نجعل لكم موعدا، چې تاسو لزه څه وعده نه کوم، څه میعاد، څه عهد نه کوم، څه نیټه دله نه مقرر، څه وخت دله مې نه مقرر کړی، تاسو اوس په خپلو سترګو وګورئ چې تاسو د زما په مخ کې ولاړ. ووضع الکتاب، بیا به چې نو اعمال نامه کې ایښودلی شي. فتر المجرمین، مجرمان به وایي مشفقین یریږي به هم مما فیه د هغه څه نه چې کتاب کې ويقولون، او دی به وایي چې یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، دا لا څنګه کتاب دی، مجرمان به وایي چې دا لا څنګه کتاب دی، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نه وړه ګناه پرېښودې ده نه لویه ګناه پرېښوده، نه پټه ګناه پرېښوده نه ښکاره پرېښوده، نه د ذرې برابر پرېښوده نه د غر عمره پرېښوده، الا احصاها، هر څه یې راجمع کړي دي. وګوره حدیث شریف کې راځي چې بعض خلک د دې دپاره دروغ وایي چې دا نور خلک وخاندي، دا هم لوی ګناه دی.
نو دغه شان دي ګناهونه چې هغه ایس پیسه ګناه به لذت چې ورته وي دا سي ګناهونه چې هغه کې وګوري یا الله دا لاس دي مال حاصل کتاب دا لا څنګه کتاب دی چې نه وړه ګناه پر خود نه وړه نه لوی پر خود معمولی خطاګان چې زما ذهن کې پیدا شوی دي او ما په غیبه باندې سوچ کړی دی او هغه سوچ سره ما مزي اغستې دي هغه هم دې کې موجود دي ووجدوا ما عملوا حاضرا سچې کړیو هر څه به حاضر مخامخ ولا یظلم ربک احد الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي ابو جهل باندې به هم ظلم نه کوي مسلمان باندې هم ظلم چا چې سکړی دی هغه هر څه به سامنے مخامخ شي ظلم دا دی چې یو کس یو عمل نه کړی هغه په خامخالي کوي یو کس انکار نه کړي دا عمل نامې کې انکار لیکي دا څنګه شي یا یو کس لږه ګناه کړی ډېر ولیکل چې دا څنګه نیک اعمالو کې الله تعالی وعده کړی یو په ځای لس او اخلاص سے سیوا نه 700 پورې رس یو په ځای 700 او د دینه یضاعف لمن دینه هم چې سیوا کوي هغه اخلاص ته ګوري زړه ته ګوري نو الله تعالی ظلم کوونکی نه دا دې رکوع کې الله تعالی انسان ته د دنیا د ژوند مثال ورکړي الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي وضرب لهم او بیان کا دوی د پارا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کما ان چاغه پشان د وبو دے انزلناه چې مونږ دارا لګلې دي من السماء د اسماننا فاختلط پس ورګټ شو به د دې په ذریعہ نبات الارض شین کې دزمکه فاصبح بیا اغشو حشیمن چورا چورا تزروه چه الوزی اغیلرا الریاح هواگانی وکان اللہ او دے اللہ تعالی علا کل شیئن ہر سیز باندے مقتدرا قدرت لرن کے المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا زینت دی د دنیا په ژوند کې والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکې نیکیانې خیر غردی عند ربک استاد رب پنیز ثوابا و ثواب کې وخیر او ډیر خدي عملا په امید کې و یوم او په کوم ورځ نسیرو چې روان بکومونګه الجبال غرونا وترل ارض او تبوینز مکا بارزتن حوار میدان وحشرناهم او منبت وی جمکو فلم نغادر بیا بمونگا پری نگدو منهم احدا د دوینا حصوک وعرضو او دوی با پیش کړي علی ربک استاد رب پوڑاندے صفن وقطار کی لقد بیشکا جئتمونا تاسو راغلی مونتا کما څنګه چې خلقناکم مون پیدا کړی وئی اول مرتن پاولزل بل زعمتم بلکہ تاسو گمان کولو اللن نجعلا چې مونږ به هیڅ کله مقرر نکو لکم تاسو د پارا موعدا مقرر وقت ووضع الكتاب او کی بخدل شی عمل نامہ فتر المجرمین پس او ببینی گناہگاران مشفقین
यरिदुन की मिम्मा द अगसना फीही चिपागी की दी वयकूलूना औ उबवाई या वैलतना हाय अफसोस माली सहाल दे हाजल किताबे ददी अमल नामे ला युगादिरु चिन प्रीगदी सगीरतन हिस वड़ा गुना वला कबीरतन औ न लोया इल्ला मगर अहसाहा रागी रकड़े दा अगा ववजदू औ ब्याबमुमी मा अमिलू अगा सच द्वई कड़ी दी हादिरा पलवांदे वला यज़लिमू औ जुल्म बौन की रब्बुका स्तारब अहदा वहिच्चा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।